تاسو په ایمان وایئ، په ایمان په جومات کې ناست دی چې زمونږ قومي اسمبلي وګورئ چې دا کم کسان پکې ناست دي، دوی به د ملګرو ترقۍ اساس باب جوړوي. زمونږ دا صوبایي اسمبلي دلته وګورئ، دا چې راجمع شي دوی له خبرې ورځي، دا دلته کیبینټ میټینګ، کیبینټ ماله خندا راشي، کیبینټ میټینګ وشو، دا فیصله پکې وشو، کیبینټ ته راشه دا زمونږ کیبینټ وګوره، دا زمونږ اسمبلی وګوره، دا زمونږ ممبران وګوره، دوی چې راوځي اوس یو شوشی خوشی کړی د شریعت بل، شوشی خوشی کړی، چا شریعت بل پیش کړی. تاسو ته دا وایم زما دا خبرې د دنیا ګوټ ته ورسوئ چې دې شریعت بل والاو نه تپوس وکړئ چې تاسو شریعت بل چاته پیش کړی دی. که ضیاءالحق ته هم پیش کړی نو هغه اسلام دی، ټول هغه ټول اسلام. ټیک شو، هغه پرون نو ویلي چې تاسو که اسلام منئ نو زه 5 کالو له صدر شم، ویلي که نه ویلي؟ نو دی ټول اسلام دی د سر نه تر پښو پورې. د قومي اسمبلی ته هم ته پیش کړی، قومي اسمبلی ممبرانو ټولو د اسلام په نوم خلکو نه ووټ اخیستی که نه دی اخیستی؟ ٹھیک ده، اسمبلی اسلام دی، صدر هم اسلام دی. نو تاسو دا شریعت بل پیش کړی چاته دی؟ په دې دې پوه کړئ. دا د جوماتونو تدارک کلاس ملیان چې درشي که نه چې شریعت بل پیش کړی، پرې راتاسي دې مرۍ نه ونیسئ چې دا شریعت بل دې چاته پیش کړی. بل دا چې په کم کور کې د ښځې او د میړه جوړ را نه شي نو د هغه کور نه ښځه یا مټیزېږي یا د میړه نه طلاق علي که نه علي، یا خو ته مټیزه شي یا ته طلاق. په اسمبلی کې ورسره ناست دی، د مینې اسټل پس خوردې خوري، تالي سټي او قوم توکه کې چې ما ورته شریعت